پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي یو سړی شپېته کال عبادت وکړي دا دومره افضل نه ده لکه یو ساعتکی خاموشه کښېنستی یو ساعتکی خاموشه کښېنستل دا تر شپېتو کالو تر عبادت فضیلت زیات دی هغه څه معنا هغه دا معنا ده موږ خو د الله او د رسول خبره هلته منو چې زموږ عقل پسې ورسېږي دا زموږ لویه ناکامي ده دا زموږ خامي ده موږ به بغیر د عقل د تسلیمېدو د الله او د رسول خبره د ایمان په قوت باندې منو یو سړی ناست دی خبره شروع ده د مرګ خبره شروع ده چې یاره داسې ماښام زما کره یو غل راغلی و داسې ما ته بې عزتي راورسوله داسې زما کور ته بې عزتي راورسوله اوس ته په خبر یې چې دا غل پلانی سړی ولو نو که ته وده ته دا غل ور یاد کړې او دا سړی ځي دا سړی خامخا وجني بدي جوړیږي نو پر دا ځای چې دا ته خوله خاموشه کې دا خپله خبره کنټرول کې وې نه کې دا به ډېر ثواب لري که شپېته کاله سړی پر نفلي لمانځه ولاړ اوس په خبره سره خلاصېږي زما یا ستا خدا مکه په یوه خبره دوه قومونه سره اخته کېدل و بدۍ ته مخامخ کېدل نو دا زما او ستا یوه خبره کول به ډېر مطلب ثواب لري نه کول به ډېر ثواب لري آیا که هغه شپېته کاله عبادت در معلومه څه خبره او دا دغه ژبه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د انسان ډېرې ګناوې هغه د ژبې د لارې څخه دي سفیان الثقفي رحمه الله پیغمبر علیه السلام ته وایي و یا رسول الله ته چې پر ما ډېر بیریږې هغه کومه خبره ده زما په باره کې چې ته بیریږې چې دا سړی کډې ته ونیولېږي هغه کومه خبره ده پیغمبر علیه السلام مبارک دا خپله ژبه ونیول ول دا خبره ده ژبه کنټرول ساته ژبه کنټرول ساته پیغمبر علیه السلام فرمایي په آخره زمانه کې به توره نه ده د تورې وار دومره تاوان و نقصان نه لري لکه دا خوله شورول کله کله د چا د خولې څخه یو ډېره بده خبره ووځي هغه د چا خور یې د چا مور یې د چا لور یې د چا ورېنداره یې چا او دا دې څنګه خبره وکړه دا خو زما خور زما مور ده اوس یې ته کنټرولوه ته اوس کنټرولوه پیغمبر صلی فرمایل زه چې ډېر پر تا بیریږم ګوره صحابي و چې پر صحابي محمد رسول الله بیردي نو زما او ستا به صحابي پیغمبر علیه السلام فرمایي د دا ژبې ګارنټي راکړئ زه و تا ته د جنت ګارنټي درکوم بس خبره خلاصه ده یو صحابي وفات شو مشکات حدیث دی چې وفات شو نو بیا جنازه و کفن و دفن شی مې وسلو بل صحابي ویلې مبارک دې څه د جنت دې مبارک څه پیغمبر علیه السلام مبارک ورته فرمایل ته څه په خبرې چې دا جنت لر ولاړې ولولې یا رسول الله مسلمان و کدي مګو داسې تا جنازه ورکه داسې پلانې پیغمبر صلی الله ورته ویلې ولنه کېدلی سي یوه لا یعنی بې مقصده بې معنا بې ځایه خبرې تر خوله وتلي او بخیله یا د چیش کړي ما لا ینقصه د داسې بخل کړی چې یو شی لږېدی نه او د بیا بخل پکې کړی ستا د کور اوبه پراولې یو سړی یو کوچنی بچی راله یو باټلۍ ورسره راولې یوه باټلۍ اوبه راکړه تا نه درکوم یا تر خولې بې معنا بې ځایه خبره وتلې وه نو تا د جنت مبارکي څنګه ورکړله یا دا سړی داسې و چې هغه بخل کړی و چې د ده سره شی زیات ولو لکه زما او ستا سره اوبه ډېرې دي زه خپله دې خبرې څه ساخته باد وړم چې څوک چاته اوبه نه ورکوي اوبه مه بندوئ اوبه قطعا مه بندوئ چې تا به پیسو راوړي دې لا یې ورکه والله الله پاک به له غیب اوس ستا د اوبو ترتیب در برابر کړي چې دلته اوس زما د سر دشمن راسي دغه عیسایان راسي والله چې مشین چالو کې والله چې به دا پوسم چې نن د مشین د وجه 1000 روپۍ بیل زیات راځي لا یې والله که بند نو خبره داسې د عزیزانو دغه ژبه نه ده دا به کنټرولوو الله دې هغه ویل را نصیب کړي چې الله پر راضي سي الله دې هغه پر ویل را نصیب کړي چې جنت مې نصیب سي الله پاک دې هغه را نصیب کړي ویل چې په هغه د دوه مسلمانانو روغه صلح راسي جوړ راسي خندا راسي خوشحالي راسي الله دې د هغه حاله وساتي چې د چا کور ما تا په دې ژبه خرابو خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې پر دې تورو مشته مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله